زمونږ مالت کې یو سړی ووی چې زه قادیانی کېږم مالشه ویلې ته به نه خفه کېږې مال نه زه د زړو مسلمانانو نه هم تنګ یم زه چې یو کم شي ورک شي کېږه پلار ته زما پلار ته وویل چې دې زوی ته دې ووایه چې قادیانانو سره مناظره وکړي کینی زه قادیانی کېږم زما پلار ما پسې راغی او ما ته وی چې ته ورسره زه هغه وخت کې دارالعلوم سرحد کې مدرس وم وی چې وکړه ورسره بس مال راولې راوسته یوې دا راوستو یوې د سیول کوارټرونو د قادیانانو د جماعت امام راوست د شپې باز شروع شو ما ورته ویل داسې چل دی چې خبرې به قرآن او حدیث کې کوو قرآن به رالو او پکې به خبرې کوو نو قرآن د پاره اول او دس ضروري دی نو اول به تاو زه په دې باس کوو چې په اودس هم تاو زه پوهېږو او که هسې چغې وو ویل اودس څنګه نه پوهېږو موږ علما نه یو مال کېدی شي زه پرې نه پوهېږم اودس ته عربي کې څه وایي څه وایي ورته وضو څه شی وضو نو ما ورته ویل چې بس د دې پېښ او زور او زیر ترجمه وکړه بس بیا به نورې خبرې سره شروع کوو وضو 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 چې په پېښ سره نو څه معنا ده وضو چې په زور سره نو څه معنا ده او وضو چې په زیر سره نو څه معنا ده د دې تیزرګي نه مې ذکر راونیول چې هلته خاتم او خاتم له مې خبره جوړوله کدی ہوا کر دے وچو کدی وچ الف لام کر دے باس کر دے ہی نہیں باس کر دے نہ ٹھیکیدار ماته وی چې مولوی صاحب تیری گلا علمی تے کھوتے سمجھ دینیں گے مال ٹھہر میں انہوں اور بھی سمجھانا او آئے عیسیٰ علیہ السلام مردے کا جوندے دے دا قادیانانو دام یو مشن چې عیسیٰ علیہ السلام مردے اور پا کشمیر کی قبر دے دلیل پہ چوئی اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی اگورا خدا ویلی دی چیز قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک بس خبر اخلاص ہے قادیانی ملان را میدان تک رمضان لکه زه خو د جګړو والا وروره نه زه رښتیا ته ما په چنار کې دا تقریر کړی ما شیعاګانو سره زمونږ وروره جګړه په دلایلو مولیان را میدان ته کوي چې سره خبرې وکړو که نه جي که دا ثابته کړه چې وروره په دغه جلوسونو کې اسلام دی که نه جي جلوس وباسه او لس ورځې های پوی وکړه او په دې کې اسلام دی یا زمونږ سنیان سبا جلوس تے نو صاحب آواز با پکی کی گی چھ نعرہ پیر آواز با یا دستگیر نو دا دے مطلب سرے دے مطلب دا دے چھ تاسو دا ملیان دیوبندیان مونگا دے پیرانو نمانے کوئی دا دے پہ دا سی چغم والا چھ پہ کافرم ٹھیک دا نعرہ پیر یو شلزل نعرہ پیر وہاں کا نا شیعگان دی روزی زان مان وہی زور تیم دے مرگرو تا چھ نور جگڑے مکوی خوچی دی یو غرب زان لور کی طرف دا شاباس اور بھی ذرا تیزی نال پاخر اور از جنگیر زنی چکی گی نو آوارے چاکوانی زور تیم دمرا دمرا پکی اٹھ کوا کا مونگ لبے سے زور راش زمونگ ہو دلیل خبر ادا چې امام حسین په 72 کسانو باندې دبل اور میګ وهلو خپل ځان نه واله په 72 کسانو تاسو 72 کروڑ یې او په ځانم سور له سوکاله وشو چې را باندې کړی دي
نظما دلیل خدا دے چھے سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. حیدر خیبر وہ لیکن بازو حیدر نہیں, شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں. تما تو آئے پیمان او شیاگان دا موری مالے او نتو مالے وہ روئی دا لوئی لوئی امام باڑو والا دے وقت کے دا زیاولک خپو کی پڑیا چول دیر ضروری دی او کستاسو جلوس او ستاسو زان وحل دیر ضروری دی چی پلس کالا کی زیاولک دے اسلام بیڑا تباہ کرا. داغا اسلام دے چی دے امام حسین پکور کے نازل شوے ہو, داغا اسلام دے چی دے امام حسین پکور کے دے تربیت شوے ہو. نناغا اسلام نستا پا پاکستان کے سے جوڑ دی. نو علاج دا پکار دے کہ علاج دا پکار دے چی نعرہ پیر تاسو خیال را